السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند به وای. نننۍ ویډیو د سیشن په اړه همداشان د هفتې د ورځو په اړه چې په کومه ورځ کې موږ تاسو کولی شو ټریډ واخلو او په کومه ورځ کې موږ تاسو باید ټریډ ونه اخلو. که چېرته موږ تاسو فکر وکړو یو نفر په یو مکتب یا ښوونځي کې چې دی دکان لري، نو که چېرته ته د هغه څخه پوښتنه وکړې ورته ووایي چې ته په کوم ټیم کې ډېره سودا کولی شې، نو هغه به 3 ټیمه درته وښیي. کله چې مکتب نوی شروع کېږي خلک شاګردان راځي مکتب ته داخليږي، نو د درسو د شروع نه مخکې 15 دقیقې دوی ځي کانتین کې یو شی اخلي، دکان کې یو شی اخلي. دویم ټیم به درکړي چې کله چې تفریح وي، یعنې شاګردان د تفریح په حالت کې وي، راځي د دکان نه یو شی اخلي. دریم درته وایي چې کله د مکتب څخه وځي په دغه ټیم کې سودا کوي. نو په دا ټیم کې که ته بیا د دکاندار څخه پوښتنه وکړې ورته ووایي چې په کوم ټیم کې دې ډېره سودا کېږي، دوی به درته ووایي چې زموږ ډېره سودا په تفریح کې کېږي، یعنې په وقفه کې کېږي چې د 2 ساعتو 3 ساعتو په منځ کې وي، هغه وقفه کې موږ ډېره سودا کېږي. نو د ټریډینګ بازار هم دغسې دی، دا یو مشخص وخت لري، په هغه مشخص وخت کې ډېره سودا کېږي. هغه وخت چې دی د لندن او د نیویارک سیزن د دواړو د نیویارک د شروع او د لندن د ختمېدو، یعنې 2 ساعته لندن او نیویارک په یو ځای څه کوي، حرکت کوي. په دا سیزن کې چې دی د ټریډینګ تر ټولو ډېر بازار ګرم وي. نو هر څوک غواړي، هر څوک کوشش کوي چې څه وکړي، په دغه ځای کې ټریډ وکړي. نو موږ تاسو سره ځو څنګه کولی شو چې بازار معلوم کړو، ټایم یې معلوم کړو چې موږ تاسو په افغانستان کې کوم نفر په افغانستان کې ټریډ کوي، ټایم ورته معلوم شي. په دغه وخت کې موږ تاسو باید سودا وکړو، یعنې موږ تاسو باید ټریډ وکړو، یا موږ تاسو باید انالایزینګ وکړو، وګورو چې په دغه ټایم کې بازار څنګه حرکت کوي. راځو موږ تاسو فورکس فیکټري، کله چې ته ګوګل ته لاړ شې یا کروم ته لاړ شې یا تلیفون وي یا کمپیوټر وي، هر څه وي، نو ته که چېرته کروم ته لاړ شې یا ګوګل ته لاړ شې، هلته ولیکې چې فورکس فیکټري، دغه شان FOREXFACTORY، دغه چې ولیکې فورکس فیکټري، هغه وروسته چې کله ته دغه ووایې انټر کې فورکس فیکټري، د څخه وروسته یو صفحه درته راولي. نو په دغه صفحه کې چې دی موږ تاسو دغه فورکس فیکټري په تېرو درسونو کې ویلي وه، په ویډیوګانو کې فورکس په کورس کې یوټیوب کې شته، تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ. نو تاسو دلته یو صفحه لرئ، دا صفحه د تشو دلته موږ تاسو چې کولی شو یورو، جی پی پی، یو اس ډي، همداشانته په سلهاو ارزونه، کریپټو، تیل، سره زر، سپین زر، هر څه انالایز کولی شو. همداشان په سلهاو په زرهاو موږ تاسو نیوز لرو، دغه په اړه موږ تاسو ویډیو کړې وه، کولی شئ هغه ویډیو وګورئ، د په اړه ټول معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ. که چېرته بیا هم کوم سوال پوښتنه در سره وي، تاسو کولی شئ چې په ګروپ کې ټلګرام ګروپ یا په واتساپ ګروپ همداشان دلته کمنټ کې ته کولی شئ چې ماته څه وکړې، پوښتنه پرېږدي. راځو دلته سیزن دی، سیډني د استرالیا، موږ تاسو ویلي څو بازار څو سیزنه لرو، 4: سیډني استرالیا، توکیو جاپان، لندن یوکې یعنې بریټیش، همداشان نیویارک یعنې امریکا، 4 بازارونه لرو. سیډني د 4 بجو څخه د سهار شروع کېږي تر دغه دی تر 8 بجو پورې. بیا همداشان توکیو چې دا شروع کېږي، بیا لندن شروع کېږي، بیا نیویارک شروع کېږي. موږ تاسو مهم شی دی چې هر وخت باید ټریډ واخلو د نیویارک او د لندن د دغې شروع په شروع کې، یعنې د آلمان جرمني په ټیم په 2 بجو. په 2 بجو کې تاسو که چېرته بازار د آلمان په ټیم وګورئ، تر دې ځایه پورې وګورئ چې دا بازار به ټول بول روان وي یا به ټول بیرش روان وي، بازار به ډېر تیز حرکت کوي. موږ اوس تاسو به ووایئ چې موږ څنګه کولی شو په افغانستان کې ځان ته ټایم معلوم کړو، یا په پاکستان کې، افغانستان، هر ځای کې چې وای. تاسو به راشئ دلته ټایم ته، ټایم باندې چې کلیک وکړو، دلته برلین لیکل شوی دلته به ولیکئ چې KAB، فقط KAB چې ولیکئ دلته تاسو ته کابل راړوي، کابل درته راواړول، دلته سیو سیټینګ وه، اوس سیټینګ سیو شو. دلته اوس ګوره هر څه بدل شو، دلته اوس په 15 بجو باندې د مازدیګر نیویارک شروع کېږي، تاسو په 15 بجو باندې کولی شئ چې بازار وګورئ چې بازار کوم خواته حرکت کوي. نو موږ تاسو څه زده کړل؟ موږ تاسو سیزن زده کړو. سیزن 4 سیزنه دي، سیډني، توکیو، لندن او نیویارک. موږ تاسو په کوم کې ټریډ کوو؟ په هر یو کې کولی شو، خو کوم وخت کې بازار چې دی ډېر په بولش کې وي، یا ډېر په بیرش کې وي، یا ډېر په فوم کې وي، بازار ډېر سپریډ لري، بازار ډېر ګټه ورکوي، نو هغه چې دی دغه ځای ده، د 15 بجو څخه شروع تر شپې پورې 2 بجو پورې. نو دغه ځای چې دی دا موږ تاسو زده کړو. اوس راځو بلې موضوع ته. بله موضوع چې ده، بله موضوع چې ده ورځ.
په کومه ورځ کې موږ او تاسو ټریډ کولی شو. که چېرته موږ او تاسو فکر وکړو هفتې په ورځ او دویم په ورځ یعنې سټرډې او سنډې لومړی د اول ورځ د دویم ورځ په دې موږ او تاسو چې په پوه شو په دې پښتو کې د جمعې نه وروسته اول ورځ دویم ورځ په دغه کې بازارونه بند وي. عموم کې د فارکس بازارونه عمومي رخصتي وي دغه ټیم کې. نو موږ او تاسو څو ورځې لرو؟ 15 ورځې لرو. په 15 ورځو کې موږ او تاسو په کومه ورځ کې ټریډ کوو، په کومه ورځ کې ټریډ نه کوو. کله چې موږ او تاسو ته د دریم ورځ راغله یعنې هفتې ورځ د دوهم ورځ دواړه چې شوې دا بند دی بازار. موږ او تاسو ته هیڅ نه معلومیږي، هر څه بند شوي دي. راځو مونټاک ته یعنې منډې ته منډې ته راځو یعنې د دریم ورځ ته. د دریم ورځ ته چې کله موږ راغلو په دریم ورځ کې موږ او تاسو بازار نه پیژنو چې بازار چی کوي. بازار لاندې خواته ځي، بازار پاس خواته ځي. د دغه دوو ورځو کې ټرمپ ټویټ کوي، بازار کې جنگونه شروع کیږي لکه د ایران جنگ، امریکایي جنگ شروع شي، بازار بند دی، دلته خلکو بای کړی، بازار پاس خواته ځي، جنگ شروع شو، بازار لاندې خواته راغلو، یا بازار لاندې خواته ځي، جنگ شروع شو، پاس خواته راغلو. دا دوه ورځې کې ته باید ټریډ هیڅ خلاص ټریډ ونه لرې چې زه جمعې په ورځ ټریډ کوم او بازار خلاص دی د دې ورځې پورې. نه، موږ او تاسو دغه زده کوو چې د جمعې په ورځ موږ او تاسو باید ټریډ خلاص ونه لرو تر هفتې ورځ، دوهم ورځ، درېیمه ورځ چې شروع کیږي بازار، موږ او تاسو باید ټریډ ونه لرو. ځکه چې موږ او تاسو د بازار نه یو خبر چې بازار کوم خواته حرکت کوي، بازار کې څه جوړیږي. بیا چې کله موږ او تاسو د درېیم ورځ بازار وګورو، بازار موږ او تاسو ته لاره ښیي چې زه پاس خواته حرکت کوم، زه لاندې خواته حرکت کوم، که زه چېرته په رینج کې پاتې کېږم. نو کله چې موږ تاسو د دریم په ورځ باندې بازار وګورو، د څلورم په ورځ یعنی ټیوزډے، وینزډے، ترسډے یعنی څلورم، پنځم او شپږم، دغه درې ورځې چې دي زموږ او تاسو ته د ټریډ ورځې دي. او کله چې موږ او تاسو په دا درې ورځې کې ټریډ کوو، تر ټولو هغه ورځ چې زیات بازار درته ښایي چې بازار حرکت بیخي کوي وي، هغه د شپږم ورځ ده. بازار بیخي کوي ځکه چې دغه درې ورځو کې بازار هر څه ځان ټول ښودلی وي چې زه دا حرکت کوم، زه دغه مقصد بازار په منځ کې پاتې دی دا درې ورځې کې. بیا وایي چې نه زه بازار پاس خواته ځم، بیا وایي چې نه زه بازار لاندې خواته. بازار چې دی د درې ورځو کې یو ریاکشن ښیي، یو عمل کوي، یو حرکت کوي. دغه څخه وروسته د شپږم په ورځ هغه حرکت ته دوام ورکوي، یا ډیر پاس ځي یا ډیر بازار لاندې خواته ځي یا شاید رینج کې پاتې شي. خو د شپږم په ورځ یعنی ټیوزډے په ورځ بازار چې دی ډیر حرکت کوي. نور دا درې ورځې موږ او تاسو ته هغه ورځې دي چې موږ تاسو باید چې وکړو ټریډ وکړو. داسې نه چې هره ورځ باید ټریډ وکړو، په هغه ځای کې ټریډ وکړو چې کومه ورځ موږ تاسو ته چې وي ښه سیټ اپ جوړ شوی وي، موږ تاسو ته معلوم شوی وي چې دغه ځای کې زه ټریډ وکړم ما ته ګټه راکوي. داسې نه چې زه اکاونټ کې پیسې لرم دغه ورځ هم ټریډ کوم، دوه درې دانې دغه ځای کې ټریډ کوم، دغه ځای کې ټریډ کوم. او یو بله خبره، ډېر خلک کله چې ته وګورې، ډېر خلک چې دي 15 ټایم فریم کې 15 ټایم فریم کې یا 15 یا 15 ته کې 15 ټایم فریم یا یو ټایم فریم کې دوی چې کې دوی ټریډ اخلي، هغه که ډیمو وي که ریل اکاونټ وي که هر څه وي، دوی چې کوي ټریډ اخلي. زه تاسو ته د دې یو مثال درکړم. که چېرته موږ تاسو په یو وړه موټر کې ناست وو، هغه که ټیکسي وي، هغه که فیلډر وي، که هر یو موټر وي، وړوکی موټر، موږ تاسو په موټر کې ناست یو، موږ تاسو په یو لاین کې باند پاتې یو. هغه لاین چې دی د 200 300 موټر مخته ولاړ دی. موږ او تاسو په هغه وړه موټر کې 50 یا 40 یا 30 موټر مخته، موږ او تاسو نه پوهېږو چې 30 یا 20 موټر مخته څه دي، یا شاید 15 موټر مخته موږ نشو پوه چې څه دي، موږ یې نه وینو ځکه چې موټر چې دی ټیټ دی او سړک چې دی یا لاره چې ده بند ده. خو کله چې موږ او تاسو په غټ موټر کې ناست وو، یعنی په اکټروس موټر کې ناست یو، هغه موټر چې بار وړي، په بار وړونکي موټر کې ناست یو، موږ کولی شو چې 50 حتی تر 1.5 موټره پورې چې وکړو مخته لاره ووینو چې لار کې مخته څه پېښ شوي دي یا څه پېښېږي. نو دغه ټایم فریم هم دغسې دی لکه په لار کې چې ته بند وې، ته وړوکی موټر ولرې، څومره چې ټایم فریم وړوکی وي دومره ستا دید مخته کمزوری دی، ته مخته نشي کولی چې ستا هغه حرکت مشخص کړې چې حرکت مخته چې دی څه پېښېږي. لکه دلته وړې کینډلې دي، یوه کینډله جوړه شوې ده، هر څه خراب شوي دي. خو که چېرته ته غټ ټایم فریم ته لاړ شې، 4 ساعته ته لاړ شې یا یو ورځنۍ ته لاړ شې یا 1 ساعته ته لاړ شې، نو ته بیا کولی شې چې مخته هر څه ووینې. دلته ته ګوره، دغه ځای نه تر دې ځایه پورې ټول په منظم ډول چې دی یو ټرین دی، هر څه موږ ته ښکاري. یعنې وګوره
یو ټرین ډېر په منظم ډول جوړ کړی. خو که چېرته ته دغه 15 دقیقې ته لاړ شې، دا ډېر په سختۍ ته کولی شي چې پیدا کړي. ډېر په سختۍ. ګوره دلته تر دې ځایه پورې، ګوره دلته یو ساحه جوړه شوې ده، بیا دلته ګوره تر دې ځایه پورې ساحه جوړه شي. نو ته نشې کولی چې په وړه ټایم فریم کې هغه څه چې ته غواړې لاسته یې راوړې ترلاسه یې کړې. دا یو مشکل دی. ما مثال درکړو، ته مخته لاره نشې لیدلی، ته فقط چې هملته ناست یې 2 3 4 15 مخته ګورې، هغه څخه وروسته تا ته هېڅ معلومات نه کېږي چې څه به پېښ شي. نو وړوکی ټایم فریم او غټ ټایم فریم دغه فرق لري. تاسو باید هېڅکله د یو ساعته یا 30 دقیقې یو ساعته نه لاندې خواته هېڅ باید تاسو حرکت ونه کړئ. تاسو باید یو ساعت چې وي، یو ساعته ټایم فریم ته تاسو اخري حد وي. باید وکړي دغه باندې تاسو پوه شوي وای. او بله موږ تاسو ته د جمعې ورځ ده، فرایډې جمعې په ورځ باندې موږ تاسو چیک کوو. کله چې بازار ټول حرکت شوی دی، موږ تاسو جمعې په ورځ کینو سیټ اپ ته، یعنی کمپیوټر ته کینو یا همداشان تلیفون هر څه چې لري همغه ته کینو. موږ تاسو ګورو چې د دریم په ورځ څه شي، څلورم په ورځ، پنځم په ورځ، شپږم په ورځ ما دلته ولې سټاپ وخوړو، ما دلته ولې ما ګټه وکړه، ما دلته ولې تاوان وکړو، ما دلته ولې ټول اکاونټ صفر کړو، ما $500 اچولي و اکاونټ صفر شو. ولې؟ هغه ته دلته د جمعې په ورځ ګورئ. او بل د جمعې په ورځ باندې زیاتره وخت هغه بانکونه وي چې راځي او وړه ټریډران لکه موږ او تاسې 100 200 300 زر ډالر په اکاونټ کې لرو، دغه لیکویډ کې دا اکاونټونه دغه خلکو نه پیسې شي کې ځان ته کش کړي. نو د جمعې په ورځ باندې موږ تاسو بیخي ټریډ نه کوو. کله باید ټریډ وکړو، هغه ډېر په حساسو وختو کې، کنه جمعې په ورځ ټریډ نه کوو. اصلا کې د جمعې په ورځ چې دی یا بازار لاندې خواته ډېر کش کوي یا پاس خواته، خو ډېر نه ځي. فقط شی کې د بازار هغه جوړښت راتلونکې هفتې ته ګډوډوي. ته نشې کولی چې ججینګ وکړې، ته نشې کولی چې یو فکر وکړې چې راتلونکې هفته بازار شاید دې خوا لاړ شي، ځکه چې هلته داسې یوه پېښه شوې وي چې بازار بیخي د تحلیل نه خراب شوی وتلی. اوس دلته وګوره بازار نه روانو دلته لاندې شو، دلته لیکویډ کړل، خلک بیرته پاس لاړو. اوس دلته شاید دغه ځای کې تر دې ځای پورې ورسېږي، راتلونکې هفته چې راځي ته وایې چې ښه اوس دلته بای وکړم سیل وکړم. که بای وکړې پاس خواته ځي، که سیل وکړې پاس خواته دې خواته ځي، دې خواته ځان رسوي، بیا بیرته لاندې ځي، بیا دغسې ځي، شی کې خلک لیکویډ کوي. نو بازار چې دی د اخر د جمعې په ورځ چې وکړو داسې یو عمل یې وکړو، داسې یو ریاکشن یې وکړو چې موږ تاسو جج نشو کولی چې څه دي په راتلونکې هفته کې به څه وشي. نو که چېرته موږ تاسو ټریډران و، موږ تاسو چې کوو څلورم، پنځم، شپږم دا 3 ورځې موږ تاسو ټریډ کوو. دا مهمه نه ده چې موږ تاسو هره ورځ ټریډ وکړو، نه، موږ تاسو چې کله سیټ اپ وګورو موږ تاسو ټریډ کوو. نو دغه وه زموږ تاسو د نن درس. خدای دې وکړي تاسو څه ورڅخه زده کړي. بیا هم که کومه پوښتنه کوم سوال لرئ، درسونه چې دي مکمل شوي نه دي، درسونه به انشاءالله نور ویډیوګانې نور درسونه به هم راځي. نو تاسو کولی شئ چې نوره سرچ وکړئ، نوره معلومات ترلاسه کړئ. که بیا هم کوم سوال در سره وي، کومه پوښتنه وي، کوم وړاندیز وي، تاسو کولی شئ چې ما څخه دلته په کمنټ کې یا همداسې کولی شئ تاسو یې په واتساپ ګروپ کې وکړئ. لایک مه هېروئ، همداشانته یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره یوټیوب چینل شریک کړئ. نو انشاءالله موږ به راتلونکي کې نوره ویډیوګانې، هغه ویډیوګانې چې موږ تاسو ته ټریډ لپاره ډېرې ګټورې دي انشاءالله شریکوو. او زه به انشاءالله داسې درته وایم چې خلک به یې په 100 200 باندې درته وایي. انشاءالله زه به تاسو ته دا هر څه فري ښایم. تر هغه مودې پورې به انشاءالله زه دا هر څه درته ښایم تر څو تاسو یو ګټې ته یو فایدې ته تاسو وتلي نه یو. کله چې تاسو یو ګټې ته وځئ انشاءالله تاسو بیا خپله پوهېږئ. یو 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې پورې چې کار وکړئ، نه وروسته انشاءالله زه تاسو ته کورسونه جوړوم مخامخ د زوم لارې، د ډسکاونټ له لارې موږ تاسو کولی شو چې یو بل سره چې وکړو، درسونه ووایو، سوال وکړو، پوښتنه وکړو. انشاءالله راتلونکي کې به زه تاسو ته لایف ټریډونه راځم، لایف ټریډونه به اخلمه. ټریډ په منځ کې وقفه مه راولئ، ځکه چې یو میاشت ټریډ وکړئ بیا دویمه ورځ چې بل کار پسې ځئ، نه، ټریډ ته دی مسلسل یو کال ورکړئ، یو نیم کال ورکړئ، انشاءالله چې تاسو به څه وای یوې ګټې ته وتلي، یو ځای ته به وتلي وای. نو ویډیو ډېره نه اوږده، پوښتنې مو سپارلې، ښه وخت ولرئ، ښې شېبې.